نتبوأ الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. او هغه د هغو خلکو یعنی انصارو لپاره هم دی چې دغه مهاجرینو له راتګ نه مخکې ایمان راوړی په دارالهجرت کې استوګنو، یعنی د مهاجرو له راتګ نه پخوا په مدینې کې اوسېدل او د پیغمبر په پیغام ایمان راوړی. دوی له هغو خلکو سره مینه کوي چې دوی ته هجرت کړی دی او هر څه چې هغو ته ورکړل شي د هغو څه اړتیا قدر هم دوی په خپلو زړونو کې نه احساسوي او پر خپل ځان باندې نورو ته ترجیح ورکوي اگر که په خپل محتاج هم وي. حقیقت دا دی کوم خلک چې د خپل نفس له حرص نه وژغورل شول هغوی فلاح موندونکي دي. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. او هغه کسان چې له دوی نه وروسته یعنی نورو زمانو کې راغلي دي، هغه کسان چې وایي ای زمونږ ربه مونږ او زمونږ ټولو هغو ورونو ته بښنه وکړه چې له مونږ نه مخکې ایمان راوړی دی او زمونږ په زړونو کې د مؤمنانو لپاره هیڅ بغض مه اچوه. ای زمونږ پروردګاره ته ډیر مهربان او رحم لرونکی. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. ته هغو کسانو ته نه ګورې چې هغوی د منافقت کړن لاره غوره کړې ده. دوی خپلو کافرو اهل کتابو ورونو ته وایي که تاسې وویستل شوئ نو موږ به هم له تاسې سره ووځو او ستاسې په باب به موږ د هیڅ چا خبره هیڅکله ونه منو او که له تاسې سره جنګ وکړای شو نو موږ به ستاسې مرسته وکړو. خو الله شاهد دی چې دغه خلک قطعي